درنو لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. دا هم تازه او مهم خبر. د پیسو نړیوال صندوق وایي سږ کال به د افغانستان اقتصاد 10 سلنه کمزوری شي. د پیسو نړیوال صندوق د سې شنبې پر ورځ وویل سږ کال به د افغانستان اقتصاد تر 10 سلنه پورې کمزوری شي چې له کبله یې د ګاونډیو هیوادونو او ان تر ترکیې او اروپا پورې د کډوالو جبهې ډېرې شوي. د پیسو نړیوال صندوق په تازه ریپورټ کې ویل شوي اګست میاشت کې واک ته طالبانو رسېدو وروسته پر مرستو د افغانستان ولاړ اقتصاد د راکړې ورکړې بیلانس او سخت مالي کړکېچ سره مخامخ دی. په ریپورټ کې همدغه راز ویل شوي له همدې کبله د ژوند سختې ټیټېدو او له لوږې سره د میلیونونو انسانانو مخامختیا خطر رامنځته شوی چې کیدای شي په یوه بشري ناورین بدل شي. د پیسو نړیوال صندوق ویلي تمه کیږي په افغانستان کې ګډوډي به په سیمه او له دې هاخوا د پام وړ اقتصادي او امنیتي اغیزې ولري چې ورسره به د افغان کډوالو د ګړندي زیاتوالي لامل شي، خو دوی د دې احتمال شمیر کوم اټکل نه دی وړاندې کړی. په راپور کې ویل شوي چې د کډوالو لوی شمیر به د ښو هیوادونو پر عامه سرچینو اغیز ولري چې کډوال ورځي او دا به پر دندو هم فشار ډیر کړي چې کیدای شي د ټولنیز کړکېچ لامل شي. اوسمهال ګڼ شمیر افغان کډوال پاکستان، ایران، تاجکستان او اروپا هیوادونو کې میشت دي، خو د پیسو نړیوال صندوق ویلي افغانستان ته د صادرات د ایران، پاکستان، ترکمنستان او ازبکستان لپاره د اقتصادي او ټولنیز اړخه مهم دي. دوستانو زموږ خبر تر همدې ځایه و. د لا زیاتو معلومات لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.